مولا یعقوب بیا د ولس زړونه وګټل. څو شېبې وړاندې مولا یعقوب د ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل درې رنګه بیرغ او سپین بیرغ دواړه زموږ خپل بیرغونه دي. زه نه غواړم د بیرغ په سر می ولس پر دوو برخو ویشل شي. هر څوک چې د هر بیرغ سره مینه لري استفاده دې کړي. د ملي او رسمي بیرغ په اړه په ملي جرګه راوبلل شي. هغوی چې هره پریکړه وکړه ماته او زما ولس ته د منلو وړ ده. د ولس زړونه په زور نه ګټل کیږي، باید په مینه یې راخپل کړو. بل خوا په شمالي وزیرستان کې 3 پاکستاني عسکر وژل شوي او 15 ټپیان شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو په یوې امنیتي پوستي وسلوال برید شوی. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې پیښه کې 3 پاکستاني عسکر وژل شوي او 15 ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دغه برید د افغانستان له لوري په یادې پوستې شوی دی. په ورته مهال کې پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په دیره اسماعیل خان زوله کې هم پر پولیسو وسلوال برید شوی. یو پولیس پکې وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. تر دې وړاندې هم د روانې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان پوځ ویلي وو د پولې د پورې غاړې افغانستان له لوري نه په شمالي وزیرستان کې ترهګرو برید کړی او سرتیري پکې وژل شوي دي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.